السلام علیکم ورونو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. نن یو ښکلي اپلیکیشن سره راغلی یم، هغه هم چې د لاکر ده، یعنې ویډیو چې بندوو، تصویران بندوو یا یو کوم نمبر بلیک لیست ده چې هغه نمبر پکې بندېږي یا تصویران یا داسې نور یو شیان. ډېر ښکلی اپلیکیشن ده او دا داسې اپلیکیشن ده چې یو وارې سکرین څخه د هیډ که یعنې فټ ده که بیا هېڅوک هم نشي پیدا کوي، او چې کوم بل څه ده د نمبرو په کوډ باندې راوړي، یعنې د په دا ځای کې چې کوم نمبر ورکړي په دې باندې راوړي او په دې کوډ باندې راوړي. یو چې کوم نور نه معلومېږي. ډېر ښکلی اپلیکیشن ده. نو راځئ ګورو چې څه لومړی به لاړ شئ. صحیح ده، دلته ما ټول ډاونلوډ کړي دي. دا زما د ټلګرام څخه ښکته کولی شئ. نو کوم دا یو ده دا به انسټال کړئ. دا یو ښکلی اپلیکیشن ده او دا څوک ډیلیټ کولی هم نشي، څوک ښکته کولی هم نشي. مثال زه اوس ورته ورکړم که نه، سیلا دلته ګوره لیکلي دي، دلته وایي سیلا 15 رقم 3 یا 5 داسې یو کوډ ورکوي، 3 څخه کم نه 5 پورې یا 5 هم زیات دي. نو زه ورته شی لیکم 1 2 3 4 5. صحیح ده، 5 مې ورکړل. تایید کوئ. دویم ځلي به ورکوي همدغه پاسورډ. دا به ووایي. اوس هشدار تنظیمات دلته اوس دلته ګوره وایي که فلم رالی دی، که فلم عکسونه دي، پیغامونه دي، مخاطبین خصوصي یعنې کوم خصوصي نمبر وي دې کې اچولی شئ. او دزدګیري ده، یعنې کوم دزدګیري دا کوم کوډ چې ورکړي دې کې غلط شي هغه بیا تصویر ترې نه اخلي. او دې کې مزاحم نمبر وي، یعنې کوم بلیک لیست کې چې کوم درته ډېر ټلیفونونه کوي او هغه وایي چې زه یې بلاک کړم، نو دې کې اچولی شئ. دې ته به راسئ او چیک دنې مخاطب دلته ګوره یو پکې انسټال کړئ، سیار یو نمبر یې تاسو داسې به تایید به کوي. او بل چې ده تنظیمات، دغه تنظیمات صحیح ده. اوس مثال دا حسین آنم که ښه دې کې مثال یو شی دلته ګوره ښکاری. صحیح ده، ښکاری دلته یعنې دا خو زه د جنه هم نو ګوره دلته دا شکل ښکاري، هر څوک پوهېږي دا خو والا څه شی پکې بند کړي دي. یا دلته چې وایي ګوره کوډ راځي، بیا خلک وایي څه خو یې بند کړي دي. نو اوس که مونږ وایو چې د جنه هم ورک شي او بیخي څوک یې مو نه ویني، او د دې خوبي دا ده چې دا هېڅوک هم نشي لیدلی. او کوډ یې مونږ بیا چېرته ورکړو؟ هغه د موبایل په هغه کې ورکړو. دلته بیا دې کوډ راوځي، دې کې مونږ یو کوډ ورکولی شو دلته په دې باندې نمبر باندې. نو اوس دلته به ورسئ، دا چې خلاص کړه دا کوډ به ورکړئ خپل. صحیح ده، کوم کوډ دلته تنظیمات. صحیح ده، تنظیمات دلته جلوګي حذف ګوره دا ګوره وایي که نه دا تاسو چک کړئ نو دا بیا بل سړی ډیلیټ کولی هم نشي. دلته به دا ووایي دا نور بل سړی نشي. او دلته حالت پنهان دا پټ کېدو حالت دا به ووایي. دلته ګوره تاسو ته وایي چې تاسو کوم کوډ ورکړی دا ګوره دا به ورکوي بیا نمبر کې خامخا. صحیح ده، ګوره اوس ورک شو د جنه، هلته مونږ فټ کړه. صحیح ده، اوس به دلته راسئ، تاسو کوډ به چېرته معلوموي دلته. نو هلته مخکې ورکړه مونږ ته ویلي چې دا به دا وایي او بیا به کوم کوډ هم چې ورکړی هغه به وایي 1 2 3 4 5. صحیح ده، دا به وکېږي. دا ګوره بس مونږ چې کوډ ته راوځو، دا ګوره کوډ ته مونږ راوځو. نو دا چې ده حالت پنهان دا ده جلوګي حذف دا بل سړی نشي هغه کولی. دلته چېرته یو دا کوډ چې دا بېرته چینج کولی شي دلته. او بل هم داسې ډېر شیان دي، تماس او دست رفتار دا ټول ډېر شیان دي پکې، سیټینګونه بیا خپله تاسو پکې کولی شئ. دا یو ډېر ښه اپلیکیشن ده. دلته ویډیو پکې اچولی شئ، د پلس نښان باندې اچولی. دلته عکسونه دي او دلته مزاحم نمبر دي. نو دا اوس یو چېرته هلته نه ښکاري. ګوره اوس دلته څومره ولټوئ نشته دا اپلیکیشن ورک شو، بیخي هیډ هم نشته ده. چېرته اوس سړی وایي چې دا پټ کړی ده، پټ کړی هم نه ده.
نو دا شی ده په دغه کوډ باندې پیدا کېږي بېرته. یو ښه اپلیکیشن دی، هېڅوک هم نسي ډیلیټ وای او هېڅوک یې شی کولی نسي، پیدا کولی هم نسي. نو دې لینک به زه ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او زما د ټلګرام څخه یې ښکته کولی شئ. ټلګرام لینک هم اچوم په ویډیو کې. مننه له وخت څخه.